دا یو ګیټ دی، دا د سرای عمومي ګیټ دی او هغه مارکیټ دی. نو مخکې چې خاص سره فعال ذکره سلام وکړه. د میلکو څانګه یې اوس دلته راوړې ده او ګلانو شانم د ژمي په خاطر داسې سره او بس. نو د کندهار سوپر مارکیټ دا ژړ عینو محل چې شي دی ولاک هم ذکره راوستلې ده یو دوکان ته. څنګه ښایسته کور دی یا سلماني سته په دا کې جوړوم. برېښتان مو جوړ کړله، سلماني څخه راووتو. یو د لبنیاتو دوکان دی، پټرول پمپ دی، دې خوا ته کندهار سوپر مارکیټ. دا ګلانو شان به تاسو وینئ، یخ د زرنج کې راشته خرڅېږي که چې خرڅېږي. خدمت می د روزمره افغانستان یا روزمره کندهار. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژمي شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو ورځ په ورځ هوا یخېږي په کندهار ښار کې. نو ما او ذکره راوتلي. ذکره سلام وکړه. څنګه ښایسته وریښتان دې سم کړي دي؟ نو زه د خیره سره نن زموږ د ولاګ مقصد دی، غواړم چې ولاړ شم سلماني ته وریښتان جوړ کړم. نو په دا ژمي کې غټ وریښتان ساتل یو څه تکلیف شي، ځکه چې لانده شي پر یو للو دا شان تکلیفي کېږي. نو زه عموما په ژمي کې وریښتان کوچني کوم او چې بیا هوا ګرمه شي نو بیا بېرته غټ کړم، بیا ساتل اسان دی. نو تر ټولو اول به زه ولاړ شم وریښتان به جوړ کړم او وروسته دغه به بیا انشاءالله ولاړ شو دا شاوخوا به وګرځېږو. سمه ده؟ نو تاسو راځئ په دا ښایسته لمرینه لږ یخ هوا کې دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. ګلانو شانم د ژمي په خاطر داسې سره خپ سوي دي او دغه کور وینئ ماشاءالله کار یې تر ډېره حده سوی دی، ورځ په ورځ باندې ښایسته شو کاږي، ښایسته کېږي. ګوره ګیټ دروازه او شان یې ټول سم سوي دي. دا یو ګیټ دی، دا د سرای عمومي ګیټ دی او هغه ته د کوټې ګیټ دی. هغه مې یو نوی شی راوتلی دی چې د عینو محل چې شي دی ولاک. څنګه ښایسته کور دی یا دلته یو ځای سلماني سته، هغې ته به ورشو. دلته یو سلماني سته په دا کې جوړوم. دا هلته د داخل بالاخره وریښتان مو جوړ کړله، سلماني څخه راووتو. تاسو نظر راکړئ یا څنګه وریښتان مې جوړ کړي دي. نو غوښتل مې چې دې لا څه کوچني کړم خو بیا مې بېرته مال یا ډېر بیا نه کوچني کوم. نو ستاسو نظر مهم دی. الله ښه ځینې بېغمه شوم اوس. وارې داسې ځمه د اولې په وارې سره مخ ته هغه مارکیټ نه دی، دا مارکیټ کې مې لږ څه کار دی. دا د میلکو څانګه یې اوس دلته راوړې ده، مخکې پر هغه لاس وله اوس یې دغه لاس ته راړولې ده. نو دا مارکیټ ته ورځم یو شی راخمه، نو بیا د هغې خوا راګرځمه. د کور دپاره به م یو شی راواخلو، ذکرا ته به م یو شی ور رانیسو، نو بیا به بېرته کور ته ولاړ شو. هوا یخه ده، باد لګېږي. ذکرا ته مې وریښتان ور کوچني نه کړله. نو اوس مې چې وریښتان جوړ کړل، وریښتان مې خوري، باید تر هر څه عاجل کور ته ځان ورسوم او سر پرې ولمه چې دا وریښتان مې ونه خوري. نو تاسو راځئ لږ لږ ګرځو په دا کندهار ښار عینو مینه کې. دا ګوره اوله فواره ده. مارکیټ دی، نو مخکې چې خاص سره فعاله نو اوس وکه سوکه پاده کېږي. دا د ګور لږ لږ داسې پیدا کړی دی. دا مې ذکره راوستلې ده یو دوکان ته کالي غواړي. کم کالي غواړي؟ کم غواړي؟ دا خو د هلکانو دي. داسې ورسه هلته هغه ته ورسه، په هغو کې وګوره ته ورسه، کوچنۍ ولاړه ناوکۍ وګوره ورسه. ما او ذکران دلته د یو ملګري سره
ذکرا چې کالو په دوکان کې ګرځېده د یو ملګري دوکان مې و نو په هغه کې تقریبا 1 ساعت د هغه سره کښېنستو نو بیا چې راووتم ذکرا وایي دغه دی وایي څونه ډېر وخت یې ورسره تېر کړئ ډېر وخت مې تېر کړئ ستړې شوې ها یا خو به دې نه یې سوی نو یخ یې هم سوی دی ما او دا روانې داسې ها چی شي نو زه د خیره سره داسې دا بغل ته ځای د کور دپاره یو څه مستې راخمه نو یا داسې راګرځو بېرته د خیره سره کور ته ځو دا ماس پلازه کې ښې مستې پیدا کېږي یو د لبنیاتو دوکان دی نو بس تاسو به هم را سره وګرځو دلته شاوخوا د انارو جوس هم پیدا کېږي دې خواته د انارو جوس هم شته دلته کندهار سوپر مارکېټ هم دی او بس نو دغه کندهار سوپر مارکېټ دا ژړ پلازه چې معلومېږي په دغه کې دی دا پټرول پمپ دی دې خواته کندهار سوپر مارکېټ دی نو بس هوا یخه ده ونې زما خپله یخ کېږي نو د ذکرا خو به بیخي کېږي نو دلته دا ګلانو شان به تاسو وینئ یخ داسې خزان کړي دي او عوام خو په ښکارېږي ذکرا مې پر دې لاره را وګرځوله نو ذکرا مې پر دې لاره را وګرځوله ما ذکرا ته مال ته به دغه لاره م وپېژنې که بیا بله ورځ کور ته تلې بیا دا لاره در معلومېږي نه در څه ورکېږي ښه نو د ماپښین د لمانځه ټیم هم دی یا مې ورکوه په یاد یې ولره ښه دا زرنج کې راشته خرڅېږي که چې خرڅېږي پر دا کونج باندې ولاړ واشته غولکې او دا خو نو بس ښایسته د واک ځای دی د دغه ځای چې واک کوې ځې یو رقم سړک دی سیده تقریبا تر غټې دروازې پورې هغه د بنګړۍ چوک دی که بنګړۍ په واره ده تر هغې پورې ښایسته د واک ساحه ده دغه اول سر یې یو څه دغه لري رش لري بیا وروسته چې د دې ځای څخه تېر شي د باغ ساحې ته ولاړ شي بیا رش هم بیخي ختمېږي بیا نو ښه پرطبیعت کولی شي چې واک وکړې خو اوس فعلا یخ دی چې واک کوې بیا به نو ښه شان ورته اغوندې خولۍ به ورته پر سر کوې چیش کوې درځه مخته درځغله مخته د دې وریښتان ته ګوره کالي یې بیا پنډ دي داسې پنډ کالي یې اغوستي دي یخ یې نه کېږي هسې کالي یې اغوستي دي لکه توس څونه ولاړې ته ودرېږه ما ته وګوره اوس یو څه تېز داسې کاټېږو بالا ذکرا نو بس مطلب می د روزمره افغانستان یا روزمره کندهار څخه دی چې تاسو روزمره کندهار را سره ووینئ ځینې دوستان به وایي چې داسې ځایونه راښکاروي چې موږ لیدلي دي خو زه غواړم چې خپل روزمره ژوند ستاسو سره شریک کړم چې تاسو هم د روزمره کندهار ووینئ او هم دا زموږ د روزمره ژوند را سره ووینئ چې څنګه ګرځو څه کوو کم فعالیتونه پر مخ وړو دا شګو کې ذکرا روانه ده داسې کښاره یې کوي دا ته دا ښه ریحان یې کرلي دي ښایسته بوی یې ځي ډېر داسې خوندور بوی یې ځي ذکرا مې راورسوله ذکرا تا دا مېلمانه ولې نه وبولې افغانیا دې ولې نه وبولې